د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د دویمې تمریناتي لوبې لومړی انینګز پای ته ورسېدی. په لومړي انینګز کې افغان لوبډلې ډېرې زبردسته بهترینه توپوهنه نندارې ته وړاندې کړه. په خاصه توګه رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران چې د ډېر وخت وروسته یو ځل بیا ډېر ښه وځلېدل. رحمان الله ګربز نن د خپلې لوبډلې په ګټه 110 منډې جوړې کړې، ډېر ښه وځلېدی، زبردسته بهترینه توپوهنه یې نندارې ته وړاندې کړه. ترڅنګ ابراهیم ځدران هم وځلېدی، 19 منډې ترلاسه کړې. په ټوله کې نن د افغانستان بیټینګ ډیر ښه و. افغان لوبډلې لومړۍ توپوهنه ترسره کړه. په ټاکل شوو 500 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې جوړې کړې، 306 منډې هدف یې وټاکئ. د افغان لوبډلې په ګټه رحمان الله ګربز 110، صديق هم نن ډیر ښه وځلېدی، 250 چټکې منډې جوړې کړې. کپتان حشمت الله شهیدي بیا 40 منډې جوړې کړې. نو د نیوزیلند په بالرانو باندې 306 منډې جوړول دا واقعا ښه خبره ده د لوبډلې دپاره. افغان لوبډلې چې په تېره لوبه کې د پاکستان الف لوبډلې څخه په ستر توپیر ماته خوړلې وه، نو یو ځل بیا ډېره ښه کوي راوګرځېدل او د یوې دومره غټې لوبډلې پر وړاندې زبردسته بهترینه توپوهنه نندارې ته وړاندې کړه. په دې هیله چې په توپچونه کې هم همدغسې خواري وکړي او وکولی سي چې په تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې ته ماته ورکړي. افغان لوبډله نو د روانې میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ رسمي لوبه هم د سویلي افریقا پر وړاندې پیلوي. نو انشاءالله که دلته ښه پیل واخلي، دلته ښه لوبې ترسره کړي، په راتلونکي کې به هم ډېره زیاته بریالۍ وي. نو لومړۍ لوبه وه، هلته لوبغاړي هم نوي پاکستان ته راغلي وه. دا چې کراچي کې نن ډېره زبردسته بهترینه توپوهنه ترسره کړې ده. انشاءالله په توپچونه کې به هم ډېر ښه ځلیږي. د افغان اتلانو د بریا په هیله.